بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته سلامونه. زما پښتنو پوهیږم د پروپاګاندا جواب نه دی ویل پکار او دا هم راته پته ده، یقین لرم چې پښتانه نور په پروپاګاندا باندې او نور په دروغو باندې څوک غلطولی هم نشي. البته په دې نیت باندې چې زموږ ملګري د چا سره خبرې کوي نو د ځینې خبرو چې د دوی سره ښه واضح معلومات وي. یو وړښته د پېښور د محکه کې د پښتنو یو لوی زیان او یو لوی عالمیا په بل اړخ باندې چې د هغې نفس د پښتنو په منځ کې یو یووالی او یو اتفاق ته لاره جوړېدله، نو د ریاستي ادارو د دوی د خلکو لخوا پروپاګاندا یا ځینې خلک پوهېدو نه د دې د وجې یا ځینې خلکو قصدن داسې ماحول جوړولو چې دلته د پښتنو په خپل منځ کې بد اعتمادۍ جوړې شي. نن به د داسې یو څو خبرو په حواله سره زه ستاسو سره خبره کوم. یو دا چې پی ټي ایم د یو ګوند یا د بل ګوند د ماتولو یا د کمزوري کولو دپاره راوتی دی. دوم به په دې خبره کوم چې دوه درې عکسونه چلیږي چې آیا دغه څه حقیقت لري. دریم دا چې پی ټي ایم آیا د موجوده یا د تیر حکومت برخه دی یا نه دی، یا د دوی کردار څه دی په دې کې. او څلورم دا چې د مختلفو ګوندونو سره د پی ټي ایم رویات څه ده او ولې. محترمو، ګوندونه پارلماني سیاست کوي. اول په دې خبره کوم چې د ګوندونو پی ټي ایم کمزوره کوی هم شي که نه. ګوندونه پارلماني سیاست کوي او که څوک هم د هغو کمزوري کول غواړي نو هغه به د ده ووټ بینک ورکموي. کله چې د یو ګوند ووټ بینک کم شي، دوی په هغه سیالي کې ناکام شي، نو د دوی دپاره خپل پارلماني سیاست ډیر مشکل شي. ځکه د پاکستان اسټبلیشمنټ هم چې کله د یو ګوند کمزوري کول غواړي یا پورته کول غواړي نو دوی په ووټ کې د دوی کمای یا غلا کول یا زیاته کول په داسې اندازو کې د دوی سره چلند کوي. محترمو، پی ټي ایم چې کوم دی دا غیر پارلماني دی. دا ستانه ووټ غواړي موږ په دې انداز چې وطن مو تباه کیږي. موږ خو غرق ژوند تیر کړو، راتلونکی نسل مو هم د غرق ژوند په طرف را روان دی، د تباهۍ طرف دوی هم روان دي. او د پښتنو په منځ کې د بې اتفاقۍ یو عنصر دا هم دی چې دوی د یو بل سره د ووټ په بنیاد اختلافات لري. نو پی ټي ایم د سره د دې ځای نه سایډ ته شو چې موږ ووټ نه غواړو، راځئ ټول په مشترکه په یو پلیټفارم باندې د دغې وطن د امن، د دغې وطن د حقونو د دفاع دپاره مزاحمت وکړو. پی ټي ایم یقین لري چې د دنیا په ټولو پارلمنټونو نه هم زموږ د قام خپل اتحاد مضبوط دی. که موږ قامي اتحاد وو، موږ خپل امن راوستلی شو. موږ ته د جنګ ډېره لویه مسله ده. او که زموږ قامي اتحاد نه و نو یو څوک هم په دنیا کې داسې نشته چې هغه به راځي او زما امن به جوړوي. ولې د دوی خو ګټې دلته په جنګ کې دي. نو د دې دپاره موږ غیر پارلماني سیاست یعنی مزاحمت غوره کړو. یعنی د هر ګوند تن هغه راتللی شي په پی ټي ایم کې د خپل وطن د امن دپاره، د خپل وطن د حق دپاره مبارزه کولی شي. چې کله هم الیکشن راځي یا کله هم د دوی داسې څه کیسه وي نو دی خپل ګوند ته ووټ اچولی شي. پی ټي ایم خو ووټ نه ځینې غواړي، نو لهذا پی ټي ایم د یو ګوند هم د کمزوري کولو دپاره نه دی او نه داسې څه کار د ده سره آپشنز موجود دي چې ویې کړي. خو بیا به څوک دا هم وایي چې که پی ټي ایم پارلماني سیاست نه کوي نو د پی ټي ایم څو کسانو په 2018 کې الیکشن ولې وکړو
چې دوی په هغه کې ځینې پاس هم شول ځینې فیل شول. محترمو هغه الیکشن د پی ټي ایم له اړخه نه و، نه پی ټي ایم ټیکټ ورکړی و، نه پی ټي ایم امیدواران درولي وي. او موږ چې د دومره خبرې کوو هر څه موجود دي، زما یو خبره هم څوک خو راواخلی چې دا وګوره تا کمپین کړی وی حمایت، هغه د هغو آزاد امیدوار په حیثیت باندې کړی و او په هغه وخت کې زمونږ آئین نه و جوړ، ځکه هم چې ډایرکټ تازه زمونږ پی ټي ایم جوړ شوی و، څه داسې منظم نه و چې موږ منظم شو آئین مو جوړ کو. د پی ټي ایم په آئین کې واضح ولیکل شول چې هیڅ د پی ټي ایم عہدیدار به الیکشن ته نه ودرېږي، او که څوک ودرېدله هغه به نور د پی ټي ایم هیڅ عہدیدار نه وي پاتې، دی به د پی ټي ایم عہدیدار نه وي. په دې نه پس داسې ملګري چې هغو خپل یعنې پارلماني سیاست کول غوښتل، هغو ځان له ګوند جوړ کو محسن او د ملګرو، او پی ټي ایم په خپل ځای په هغې غیر پارلماني حیثیت باندې پاتې شو، نو لهذا هغه په آزاد حیثیت کې شوي وو او د پی ټي ایم له اړخه نه شو. خو په راتلونکي کې د دغې د مخنیوي دپاره پی ټي ایم په آئین کې دا باقاعده ولیکل چې داسې نه چې زمونږ د پښتنو مختلف ګوندونه هغه دا یره دوی ته محسوسه شي چې که دلته دوی زمونږ سره مقابله ته راوتي دي، مونږ خپلو پښتنو ته مقابله ته نه یو راوتي، البته په دې خاوره باندې چې چا جنګ راوړی دی هغې مقابله ته ډېر واضح او ډېر یعنې په ډګر باندې راوتي هم یو، او د هغو کوو د خپلو ټولو پښتنو نه دا هیله ضرور کوو چې راشئ مرسته مو وکړئ، ځکه هم چې دغه قامي کار دی چې موږ او تاسو یې په شریکه وکړو. محترمو ظاهره خبره ده چې موږ مزاحمت کوو، موږ مسلې راپورته کوو چې دا مسله ده دا مسله ده، نو چې ریاست دا غږ وکړي چې هو زه مذاکرات ته تیار یم، نو بیا که موږ مذاکرات نه کوو نو بیا به ټوله نړۍ وایي چې تاسو خو غواړئ چې تاسو مذاکرات هم نه کوئ. نو د سنجیده مذاکرات دپاره چې کله هم په موږ غږ شوی دی موږ هغې ته ناست یو. په 2018 فروری کې موږ اول پرلط په اسلام آباد کې شروع کړ، نو د هغې مذاکرات موږ 3 ځایه وکړل، 3 ځایه یعنې جاري مذاکرات وو، دغه ځای دغه ځای دغه ځای. نو دا 2 ځایه چې کوم وو دا موږ د فوجي افیسر سره وشول او د یو ځای د ګورنمنټ سره وشول، وزیر اعظم پکې ناست و. په هغه کې دغه 2 تصویرونه نه دي راغلي، خو د یو تصویر راغلی دی چې اوس ریاست پروپاګنډا ځنې جوړه ده دی کنه، او بیا ریاست خو پرېږده زموږ خپل پښتانه هم ځنې هغه داسې استعمالوي، صرف ما ویل چې دوی پې واضح وي چې دا د مذاکراتو تصویر دی. مذاکرات په دنیا کې تاریخ وګورئ د ډېرو سختو دشمنو په منځ کې هم وشي، که کامیاب شول خو ټیک ده، که ناکام شول د هر چا خپل کار وي. موږ د دغې وطن د تحفظ دپاره هلته هغه ترجماني کړې ده چې والله ډېرو چاته خو چې د زمري زړه ورکړي هم هلته به هغه ډول مخامخ ترجماني کیدی شي نه وکړي، خو زموږ ملګرو موږ ټولو هلته دا وکړله. دوی 1 میاشت زموږ سره یعنې ومنله چې په 1 میاشت کې به موږ دا ټولې مسلې حل کړو، چې کله هم په 1 میاشت کې مسلې نه شوې حل، نو تاسو یاده ده تاسو ته چې په 8 مارچ باندې د پی ټي ایم د ژوب نه روانه شوله قافله، او په ټول پښتون وطن کې تر نن ورځې پوره یو مزاحمت جاري دی. زما محترمو که مونږ کمپرومایز کړی وای خو دوی به څه راکړي وای او موږ به غلي وای، مونږ ته نه چا څه راکړي دي نه څه شته دی او نه مونږ غلي یو. بله خبره چې آیا پی ټي ایم د تیر حکومت یا د موجوده حکومت برخه دی که نه؟ پی ټي ایم نه د تیر حکومت او نه د موجوده حکومت برخه دی. البته یو بل تصویر هم، یو تصویر د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره کله کله زموږ چې راشي نو خلک اعتراض وکړي. محترمو یو تصویر چې کوم د پیپلز پارټۍ د مشرانو سره و، هغه هم په کراچۍ کې موږ 24 ورځې درنه کړې وه، دا د هغه په مذاکراتو کې هلته تصویر اخیستی شوی و. ظاهره خبره ده تصویر انکار یره تصویر نغه نه کیږي، موږ سره ناست وو،
البته مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې موږ څه سره ویلي وو. نو هغه مهم د مذاکراتو تصویر وو. لهذا دا چې کوم تصویرونه دي دا اتحادونه نه دي. که اتحادونه وای خو موږ به یو ځای تاګ دغو ټولو سره کولی. البته دا مذاکرات دي. باید په دې باندې په دغه نازک وخت کې چې پښتانه راټولیږي، یعنې په دې باندې ځانونه زموږ ټول پښتانه پوهه کړي. یو بل چې پی ټي ایم د موجوده حکومت یا تیر حکومت سره کیسه نه د تیر حکومت برخه پاتې شوی نه د موجوده، ځکه هم چې پی ټي ایم پارلماني سیاست نه دی کړی. البته ټول پارلماني ګوندونه چې کوم د پښتانه دي پکې هغو ټولو نه مو د اتحاد هیله ضرور کړې ده. موجوده حکومت ته یا تیر حکومت ته چا هم ووټونه ورکړي دي، ذاتي معامله ده، هغه د پی ټي ایم یا د پی ټي ایم فیصله یا د پی ټي ایم مشوره نه ده. نو لہذا په دې کې دننه د پی ټي ایم چې کوم قامي حیثیت دی هغه واضح دی. او د مختلفو ګوندونو سره رویه محترمو زمونږ دپاره هر پښتون چې دی په دمو زړه همدردېږي او دا موږ خپل ځان شمارو. هغه که په هر ګوند کې دی، هغه که د هرې سیمې دی، هغه که د هرې قبیلې دی. موږ د یو ملي فکر یعنې خپل یې هم کوو او د ټول کام کې هم کوشش کوو چې ملي فکر خور شي. نو لہذا د دې دپاره که داسې څه اعمال راځي چې یو ګوند ملګري وایي چې که تاسو زموږ اړخ ونیسئ د دغې بل ګوند یې مه نیسئ، یا بل ګوند وایي چې زموږ ونیسئ د دوی ما ونیسئ. لہذا دا مشوره خو باید څوک هم پی ټي ایم ته نه کړي ور، ځکه هم چې په دې کې به پی ټي ایم بیا هغه د قامي اتحاد په طرف چې کوم خلک راټولوي هغه به نشي پوره، او که هغه نشو پوره داسې به هر وخت ذلیله وو، داسې به مو وطن تباه وي، داسې به دماکي کیږي او داسې به خلک ورکیږي، داسې به ایکسټرا جوډیشل کیلینګ وي او داسې به خلک ذلیل وي او خوار به وي. نو لہذا موږ به ټولو ته په برابر سره وګورو تر اوسه پورې چې چا هم موږ ته دعوت راکړی دی او یوه عوامي کار و، موږ ورغلي یو چې چا نه دی راکړی بیا نه یو ورغلي، خو څوک به موږ ورغواړي یا ورغوښتی به مو شي، څوک په دغه نه کوي، هغه خو هر چا خپل کار دی. خو البته قومي خبره چې چا کړې ده موږ ورته حاضر شوي یو، هر چا ته حاضر شوي یو. تا تفریق مو نه دی کړی چې دا دغه ګوند به یا دا دغه ګوند به نه، چې چا هم کوي. او که زموږ سره هم د کام وطن د خبرې دپاره څوک هم ملګرتیا کول غواړي، یعنې په تګ را سره کول غواړي، نو هغو ټولو ته یعنې موږ ویلکم هم دی. او چې څوک نه دي هغو ته هم دعوت ورکوو چې راځئ په یو ځای باندې د دغې وطن خبره کوو. او البته یو بل به دا احتیاط کوو چې کله هم د تحریک په سټیج باندې وو نو چې بیا خپلو پښتنو ته یو بل ته پیغور نه کوو، بلکې هغه الفاظ ادا شي چې په هغه باندې زموږ د ټولو یو ځای تګ کیږي او دشمن ته دا پیغام کله هم لاړ نه شي چې پښتانه تقسیم دي. نو ملګرو دغه وضاحت د دې دپاره نه و چې زما په خپل کام یا په خپلو خلکو باور نشته، دا صرف هغه معلومات و چې تاسو مې پرې کلیر کول غوښتل. نور دا وطن دی زموږ او ستاسو به مبارزه جاري وي، د خپلو قیدیان هم زموږ یو هم نه دی هیر، ټول به راخلاصوو. ورسره به د دغې وطن د میسینګ پرسن نه راواخله، د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ د جنګ چې څومره مسلې دي په دغې هکله به هم مبارزه جاري وي، یا د دغې وطن نور حقونه چې کوم دي د دوی وسایل لوټل کیږي یا د دوی ژوند تباه کیږي، په دې باندې به شریکه مبارزه کوو. ستاسو نه دغه هیله لرو چې ټول پښتانه باید د دشمن هر سازش ناکام کو. هغه خلک چې دغې خاوره ته جنګونه راوړل موږ یې په وینو کې ولمبولو او ځانونه یې په ډالرو کې پټ کړل، راځئ د هغو پر خلاف یو ځای اواز پورته کړو چې نور زموږ د وطن په وینو اوښکو باندې څوک ډالر ونه ګټي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.